د کهانه شروعات د بوډا خاوند نه کیږي د کوم نه چې ښځه صرف په یوې وړې غوندې خبره باندې څپېړه پورته کړي. په دې سره بوډا له سخته غوسه ورشي او ښځه ترې لاړه نه شي او نورې هم چغې ورته شروع کړي. دې ترې خپلې کمرې ته ور روان شي چې هغه ورپسې ور روان وي. وي دا ته لا څنګه سړی چې زما نه د خپلې بې عزتۍ تپوس نشي کولی چې دوی ورته دې په جواب کې صرف یوه خبره وکړي. وي ماله تا تر جواب ورکولو هېڅ ضرورت نشته. زه د خپل کور ماحول خرابول نه غواړم. د خاوند دا صبر او بېوسي د ښځې په غوسه کې نور هم اضافه وکړي چې د سره څوک کمه چې د له زور ورکمه. هغه کچن ته لاړې شي او د خوراک میز واړي چې د شور په اورېدو سره د دوی زوی جمي د نور کله په شان بار ته راشي او بغیر د چا څه تپوس کولو په هر څه باندې پوه شي چې مور مې بیا پلار سره جګړه وکړه. دې په خاموشۍ سره ټول لوښي راټول کړي. د دې نه خبره چې د مور دا غوسه مې ورځ تر ورځې سیوا کېږي. د دغه بوډا نوم ایډورډ وي کوم چې په سکول کې ماشومانو ته سبق ښایي. دې دومره نرم مزاجه وي چې د بخښلو په ځای باندې واړه په خبره باندې پوهوي او بل خوا د ده ښځه ګریس د ده په مکمله توګه باندې الټوي. هغه کتابونه لیکي داسې کتابونه چې هغې ته به خلک د مخکې نه په انتظار وو. د خپلو الفاظ د مضبوطولو دپاره هغه به شپه ورځ په بله دنیا کې ګرځېدله او خاوند به ورله ټول د کور کارونه کول. یوه زیاتي خبره به یې ورسره هم نه کوله چې هسې نه دا غوسه نه شي. هغه به سکول ته تلو نه مخکې دوی له چای تیاره کړه او په خاموشۍ سره به یې ورته کېښوده او د دې نه پس دواړه به په خپلو کارونو کې مصروفه شو. د دوی د واده 38 کاله شوي وو خو یوه ورځ یې هم یو بل سره په خوشحالۍ خبرې نه وې کړې. د ښځې د خاوند د نفرتو او خاوند به ورسره د خبرو کولو نه یېرېده. که هغې به ورته څه ویل هم ده به برداشت کول. د کور د جګړو ماحول په جمي باندې ډېر غلط اثر پرې باسلي. هغه به د کالج نه ستړی ستومانه راغی او د دې باوجود کور ته بې زړه نه کېده. هغه به په کور کې په خاموشۍ سره اوسېده او د کور په کاتو کې به ډېر کار نه ساته. په دې سوچ وي هسې نه چې زما د وجې بیا جګړه جوړه نه شي. په دې کې دوی د واده سالګره راشي چې ښځه د خاوند نه تپوس وکړي وي تا ته پته شته او که نه چې نن زموږ د واده سالګره ده. تا ته پته ده چې خلک په دې ورځ باندې هوټلو ته ځي چکرې وخي خو خاوند ورله د دې خبرې هېڅ جواب ورنه کړي او په خپل کار کې مصروف وي. ښځه اواز تیز کړي چې دوی ما ته غوږ کېږدي او څه ناسه جواب خو راکړي خو هغه ځان داسې ناغرضه کړي چې ما خو د سره سورېدلي نه. ښځې له اخر دومره غوسه ورشي چې د خاوند نه څپېړه پورته کړي. د دې نه خبره چې د دې رویې د هغه ټول خواهشات او جذبات تباه کړي دي. زوی مور ته وایي وي ډېره غوسه ښه نه وي. دا غټې مسلې پیدا کوي چې مور ورپسې په خندا شي وي ته بېغمه شه سار به ټیک ټاک کړي. دې داسې لګي که د هغه فطرت داسې دی خو په اصل کې هغه دا عادت مجبوراً جوړ کړی وي. د دوی د جګړو په زوی باندې داسې اثر غورځولی وي چې هغه د واده نومې نوم نه نفرت کوي. په سبا باندې ګریس چرچ ته لاړه شي او په توبو شي. د دې نه خبره چې خاوند یې اوس بله لاره اختیاره کړې ده. هغه زوی ته وایي ستا د مور د خوشحالولو دپاره ما خپل ځان په مکمله توګه بدل کړ خو د هغې خواهشات داسې دي چې هغه د دې دنیا یو انسان هم نشي پوره کولی. پلار د لوښو دوچې ته نه پس دوی ته وایي وي د مور خیال دې ساته زه باقي دلته کې وخت نشم تېرولی. د پلار دا خبرې د زوی زړه مات کړي چې زه داسې څوک یم چې دوی روغ شي. په دې کې ګریس واپس د چرچ نه کور ته راشي او خاوند سره یې داسې خبرې شروع کړي چې بېګا هډو څه شوي نه دي چې ایډورډ ورته د دې ځای نه تلو اراده ظاهره کړي. د دې په اورېدو سره ګریس د خفه کېدو په ځای باندې خوشحاله شي. داسې ورته لګي وي که چېرې دې په څه چل باندې خبرې کول غواړي خو چې څنګه هغه بل ښار ته د تلو نوم واخلي نو په دې سره ښځه پوه شي چې دا ځل معامله بدله ده. د خاوند په پاسېدو سره ښځه ورته په چغو شي وي ته ما څنګه پرېښودی شي ما له کم از کم یو موقع راکړه هر څه به ټیک شي. ځکه ناکله په ځان پوهه نه شم او په تا غوسه وباسمه. خو هغه ورته د یوې خبرې هم جواب ورنه کړي او په بریف کیس کې د جامو د راټولولو نه پس ښځه او زوی په ژړا باندې پرېږدي او شاته د کتو نه بغیر ټکسۍ ته وخیچي. د ایډورډ په تلو سره د دوی کور د مخ سرې ګډوډ شي. سقا لوښي هم هغسې په میز باندې پراته وي. سامانونه په دوړو باندې سقا شي او څوک ورله ګوتې هم نه وروړي او ګریس ټوله ورځ په کرسۍ باندې لکه د بوت ناست دی. د هغه یقین نه کېږي چې د 38 کالو تېرېدو باوجود هغه زه پرېښودلم. هغه آخر د ایډورډ په نمبر باندې رنګ وکړي خو په جواب کې د مایوسۍ نه علاوه څه ورته هم میلو نه شي. د آخري کوشش په ناکامه کېدو سره د ګریس حالت نور هم خراب شي او د ذهني بیمارۍ ښکار شي. جیمي مور په دې حالت کې په لیدو سره پټ په پټه پلار سره د ملاوېدو دپاره راشي. وي کم از کم مور له مې یوه موقع خو ورکړه چې دې په جواب کې هغه ورته ووایي وي دا صرف د بېګانۍ جګړې نتیجه نه ده بلکې د هغې د سختې رویې زه باقي خرابولم. د هغې ما هر قسمه خیال ساتلی دی خو د هغې په نظر کې زه چرې هم ښه نه شومه. دا رشته په 38 کالو کې سمه نه شوه نو اوس پسه سمه شي. وي زه یوې داسې ښځې سره واده کول غواړم چې کم از کم زما خیال خو ساتي که نه. ته بېغمه شه تاسو له به زرې میاشتې پیسې درلیږمه. بل خوا د ګریس حالت تر دې حده پورې خراب شي چې په کاغذونو باندې خطونه لیکي او په کور کې ځای په ځای پټوي. داسې ورته لګي چې په دې سره به ایډورډ واپس راشي او که یو ځل واپس راغی نو بیا
خبرانه چې هم لاړ نشي. اوس دا شپه ورځ جاړي او اکثر خپل غصه په زوی باندې وباسي. وی چې سمه نه ده. مور لا د خیال د بدلولو دپاره زوی چکر لراولي. دا یې ته کم ته چې بدوي په هرو چوټیانو کې راتلل. زوی مور ته وایي د تلو نه مخکې پلار مې کور زما په نوم کړی دی. د معلوماتو دپاره مور یې موبایل روباسي او ایډورډ ته رنګ ملو کړي چې هغه شان نمبر یې بند راشي. زوی ورته وایي هغه نمبر بدل کړی دی او ما ته یې ویلي دي چې مور له به یې نه ورکړې. د دې په اورېدو سره مور ورته خبرې شروع کړي. ته هم پلار ته تلې هر څه پټې. چې د مور دا خبرې زوی له دومره غوسه ورولي چې په چغو باندې مور چپ کړي. کور ته په راتلو سره دې ته د طلاق ختمېدو شي چې دې باوجود هغې ته د هر څه دروغ ښکاري. د دې زوی هم هغسې په پریشانۍ کې مبتلا وي. ملګرو ته وایي زما کور تبو برباد شو. بلخوا ګرس هر سهیر کې او وکیل ته رنګ وکړي زه به په طلاقنامه باندې هله دستخط کومه چې ایډورډ دغلته کې موجود دي. جیم چې څنګه کور ته راشي نو مور په خوشحالي دو سره زړه باغ باغ شي. د دې ناخبره چې مور نن پلار سره د ملاوېدو واله ده. مور د وکیل دفتر ته لاړه شي چېرته کې چې ایډورډ هم راشي. وکیل دې ته وایي وي دې تاله په هر څه کې نیمه نیمه حصه درکول غواړي چې دا خپله زړه خربه استعمال کړي. وي که فرض کا دې مړ شو نو بیا خو به ما ته ټولې حصه ملاویږي. دستخط ته څه ضرورت دی په طلاق باندې څه کومه. چې وکیل ورته وایي دې ستا خوښه ده. هغه دا آخر څه دې دپاره کوي چې ایډورډ خپله فیصله واپس واخلي. خو هغه دې ته د مینتو کولو په ځای باندې په خاموشۍ سره دغه ځای نه روان شي. چې ښځه ورته په ژړا شي په طلاق کې به تاله څه درشي. زه تاله هر قسمه تسلۍ ورکولو تیار یم چې بیا به داسې کار نه کومه. خو هغه زاړه هر څه داسې هېر کړي وي چې بغیر د څه ویلو سیده لاړ شي. په سبا باندې جیم چې څنګه د خوبه راپاسي نو په کور کې مور موجوده نه وي چې سخت یې واخلي. په ګرځېدو کې مور پسې بار ته راشي چې مور ورته د غر په جې باندې په نظر راشي او ځان سره خبرې کوي لګیای. د دې څنګه په مور باندې آواز وکړي نو هغه ورته په خندا شي چې دې ورته د راتلو دپاره ووایي. دې پټ په پټه پوه وي چې مور مې خودکشي کوله خو دا خبره هغې ته ظاهره نه کړي. مور ته وایي چې سهار راپاسمه او په کور کې هغه سپېره نه وي نو د دې نه راته مرګ ښه ښکاره شي. دغه د لاس په پخلي کې چې کوم خوږوالی داسې خوږوالی ما بیا ونه لیده چې دوی ورله په نه زړه باندې تسلي ورکوي. وي هر څه به ټیک شي خو ښه خبر وي چې څه هم د ټیکېدو واله نه دي. خو بیا هم د زوی دا معصومې خبرې هغې ته احساس وکړي چې زما ژوند صرف د ایډورډ پورې محدوده نه دی. کم از کم زوی خو راسره شتې او ځان ته یې رانږدې کړي. اوس ګریس د ځان د مشغولولو دپاره په هوټل کې کار شروع کړي او د نوکرۍ نه پس په خپل فن سره اخري کتاب مکمل کړي. وخت تېرېږي یو ورځ د ایډورډ سره د ملاوېدو دپاره کور ته ورپسې لاړه شي چې خاوند به مې په کم حالت وي. د کور د ماحول په لیدو سره دا په خپله باندې پوه شي چې دې اوس هغه زندګي تېروي د کومې نه به چې دې ما منې کو او ده ته خپلې ماتې چشمې واپس کړي. په دې کې دغلته کې یوه ښځه راشي وي تاسو د ده ښځه یې چې هغه ورته سر وخوځوي. دا ورته ځان پردی ښکاره کړي. وي زما لاره غلطه شوې ده په غلطۍ کې راغلمه ستاسو کور مې ډېر خوښ شو. چې تلو په وخت کې ایډورډ ورپسې رامنډه کړي. وي خفه نه شي چې دې په جواب کې هغه ورته ووایي وي دا ټوله زما غلطي وه. انسان کله کله په خپله غلطي کوي او ګناه ورته نه بل ښکاري. افسوس ته مو ونه پېژندلې. تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.